ډیرو درنو خوږو کتونکو د پښتو ژبې د شعر و ادب مینوالو تبسم افغاني ستاسو په خدمت کې او په خپله خپرونه کې تاسو ته ستړي مه وایم. خوږو کتونکو کریم الله انځور صاحب سره ناست یم او د دوی خواته راغلی یم. انځور صاحب ډیر ښه شاعر دی او ډیر ښه شعر لیکي، نو دوی نه به د دوی شعرونه اورو او دوی سره ناست یو. انځور صاحب لومبنی خو تاسو ته ستړي مه وایم او ډیره مننه م کوم چې موږ ته مو وخت راکړو او موږ سره دې ناستې ته حاضر شوئ او د هغه نه وروسته به تاسو نه ستاسو خوږ کلام واورو. نو څه به راته اوروئ؟ ډېره زیاته مننه تبسم صاحب، کور ودان چې راغلی خوشحاله یم، د مینې مو پوروړی یم، هر کله راشئ. یو داسې وړوکی غونته غزل دی چې بیتونه دي، بیتونو نه وروسته بیا یو غزل دی چې ژوند راپسې اور دی لیونیه، ژوند راپسې اور دی لیونیه، محبت دلته پیغور دی لیونیه. ډېره مننه. ژوند راپسې اور دی لیونیه، محبت دلته پیغور دی لیونیه. که ناڅاپه چېرته دې کلي ته راغلې، که ناڅاپه چېرته دې کلي ته راغلې، مننه، که ناڅاپه چېرته دې کلي ته راغلې، زما دغه ځای کې کور دی لیونیه. دا تر څنګ مې چې ولاړ ملګری ګوري، دا تر څنګ مې چې ولاړ ملګری ګوري، دا مې زړه دی دا مې ورور دی لیونیه. ډېره مننه. بیا دې کومه تماشه ده جوړه کړې، بیا دې کومه تماشه ده جوړه کړې، بیا دې کومه تماشه ده جوړه کړې، د وړو در سره شور دی لیونیه. زه چې ستا انځور ته غلی غلی ژاړم، زه چې ستا انځور ته غلی غلی ژاړم، دا خو ستا د سترګو زور دی لیونیه. محبت دلته پیغور دی لیونیه، ژوند راپسې اور دی لیونیه. یو غزل دی چې ذهن مې زړه سره سلا ونه کړه، ذهن مې زړه سره سلا ونه کړه، مننه، ذهن مې زړه سره سلا ونه کړه، په ما یې کومه ناروا ونه کړه. کیسه خرابه ده پرېږده یې مړه، کیسه خرابه ده پرېږده یې مړه، مننه، کیسه خرابه ده پرېږده یې مړه، هغه که تا ونه کړه ما ونه کړه. زه د ګیلو منظر ته غلی ناست وم، زه د ګیلو منظر ته غلی ناست وم، تا راته هسې یوه خندا ونه کړه. له امیدو سره دې خواته راغلم، له امیدو سره دې خواته راغلم، زما له زړه نه دې سودا ونه کړه. اخري بیت دې درته ډالۍ وي چې انځوره زه درنه بخښنه غواړم، انځوره زه درنه بخښنه غواړم. ډېره زیاته مننه. انځوره زه درنه بخښنه غواړم، ستا په مرګي مې هم ژړا ونه کړه، ذهن مې زړه سره سلا ونه کړه، په ما یې کومه ناروا ونه کړه. ډېره زیاته مننه تبسم صاحب. ډېره زیاته مننه انځور صاحب چې دومره خوږ او په زړه پورې کلام موږ سره شریک کړو. ډېره زیاته مننه کوو تاسو نه. ډېرو درنو خوږو کتونکو د ډېر خوږ ژبې شاعر کریم الله انځور صاحب دا خوږ کلام او دا خواږه غزلونه تاسو واورېدل. تر بلې خپرونې پورې ما تبسم افغاني ته اجازت راکړئ. هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ.